مړ انسان څنګه خبرېږي چې زه مړ یم؟ انا لله و انا الیه راجعون. سلامونه او نیکې هیلې. ملګرو زمونږ دغه ویډیو تر پایه وګورئ او زمونږ چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو زمونږ نوې او تازه ویډیوګانې تر تاسو پر وخت راورسیږي. مړ شخص هیڅ نه پوهیږي چې زه مړ یم. هغه د مرګ خوبونه ویني، کله لامبي کله ژاړي تر هغې چې په قبر کې کېښودل شي. کله چې خپل ټول خپلوان ترې لاړ شي او په قبر کې یوازې پاتې شي، نو خدای جل جلاله ورته په بدن کې روح واچوي. کله چې سترګې وغړوي اول خو یې زړه ښه شي چې د یو بد خوب څخه راویښ شوی یم، خو کله چې خپل شاوخوا ته وګوري او ځان په کفن کې تاو وویني نو بیا ویره پرې غالبه شي او چغې شروع کړي چې زه چیرته یم، زما کالي چیرته دي. بیا به د مرستې لپاره د خپلو دوستانو او خپلوانو نومونه اخلي. احمده، محموده، چیرې یاست؟ مرسته وکړئ. که چیرې شخص نیک عمله وي نو دوه ملایکې به ورته راشي او تسلي به ورکوي او د هغه شخص به ښه پالنه وکړي. خو که شخص بد عمله وي نو ملایکې به یې د هغه بدو اعمالو سزا ورکړي او سختی به نوره هم پرې ډیره کړي. الله پاک د زمونږ ښکاره پټ لوی کوچني ټول ګناهونه معاف کړي. الله پاک دې مونږ نیک عمله انسانان جوړ کړي. آمین. ملګرو، د نورو عبرتناکو کیسو او حدیثونو لپاره زمونږ دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.